Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. نن زه تاسو ته د سیکنډ ایئر یعنی د 12 کلاس بایولوژي سٹارټ کوم. دا چپټر نمبر 14 دی او د دې اولنی ټاپک نوم دی یعنی د دې چپټر انټروډکشن چې شوی دی. نو په دې کې اول بسر دوه واړه شارټ شانتي ټاپکونه دي. په دې کې یو دی ریسپیریشن او بل ټاپک په دې کې دی پراپرټیز اف ریسپیریټری سرفیسز. نو په دې باندې ځان پوه کړئ. اول په سر به موږ راوالو چې ریسپیریشن چې دی هغه څه ته وایي. نو اول یې ډیفاین کوم او د هغې نه وروسته بیا تاسو په ساده بالکل په پښتو ژبه تاسو پوه کوم چې ریسپیریشن چې دی څه ته وایي. نو اول د دې ډیفینیشن واورئ چې when large food molecules are broken down into small molecules inside the body is called respiration. د دې مطلب دا دی کله چې موږ خوراک وخورو نو خوراک چې کله زموږ معدې ته لاړ شي او د معدې نه بعد هغه سمال انټسټاین ته لاړ شي او د انټسټاین نه بعد دا بیا د بلډ سره شاملېږي او بلډ دا کار کوي چې دا خوراک تقسیموي په ثابت په باډي کې چې څونه ارګنز دي د هغې په سیلونو کې. نو کوم خوراک چې موږ خورو د خوراک د پارټیکل چې دي نه دا ډېر زیات غټي دا په سیلونو کې چې دی ډایرکټ چې دی نه هضمېږي نه پکې جذب کېږي. نو اول بسر دا فود مالیکیول چې دا چې کله سیل ته لاړ شي نو موږ کم څیزونه چې دی باډي ته دننه کوو. نو یو چې دی هغه موږ خوراک خورو، د هغې نه علاوه موږ اوبه څښو او د هغې نه علاوه موږ د اټماسفیر نه چې دی موږ اکسیجن اخلو. نو په دې کې دا فود پارټیکل چې دي نو دا ډېر زیاته غټي. نو کله چې دا ډېر غټ فود پارټیکل یعنې د خوراک چې کوم ذرات دي دا واړه مالیکیول څخه بدل شي نو دې ته موږ ریسپیریشن وایو. خو په اصل کې ریسپیریشن دا سیز دی کله چې موږ خوراک وخورو، کله چې موږ اوبه وڅښو او کله چې موږ اکسیجن نه کاږو. نو کله چې په باډي کې یوې خلیې ته درې واړه څیزونه ننوځي، خوراک، اوبه او اکسیجن، دا درې واړه څیزونه چې کله په دې سیل کې میلاو شي نو دا د سیل له انرژي ورکړي. نو په کوم وخت کې چې دا د سیل له انرژي ورکړي نو دې پروسس ته موږ وایو ریسپیریشن. مطلب دا دی چې کله خلیې ته کم سیزونه ننوځي او هغه سیزونه میلاو شي ریاکشن وکړي او سیل له انرژي ورکړي نو دغه پروسس ته موږ وایو ریسپیریشن. اوس امپورټنس اف ریسپیریشن چې ریسپیریشن پروسس کیږي او سیل د انرژي میلاویږي نو د دې اهمیت سره د دې اهمیت داسې دی چې it provides exchange of gases between body and atmosphere. اوس زموږ د باډي نه بهر چې چک چاپېره کوم ځای دی دې ته موږ اټماسفیر وایو او یو زموږ باډي ده. نو د ریسپیریشن دا فایده ده چې د بهر انوایرمنټ او زموږ د جسم په منځ کې ایکسچینج اف ګیس وشي. یعنې موږ د بهر انوایرمنټ نه چې دی موږ اکسیجن واخلو او بهر د انوایرمنټ له موږ کاربن ډای اکساید ګیس ورکړو. نو ولې موږ اکسیجن اخلو؟ موږ ولې کاربن ډای اکساید ګیس ورکوو؟ ځکه چې زموږ باډي کې ریسپیریشن کیږي او د ریسپیریشن لپاره اکسیجن چې دی ضروري دی. اکسیجن چې د خوراک سره یو ځای میلاو شي نو هغه چې کله اکسیجن په یو ځای کې استعمالیږي نو هغه هیټ پیدا کوي او هغه هیټ د وجې نه کاربن ډای اکساید پیدا کیږي او کاربن ډای اکساید چې دی هغه موږ بیا د خپل جسم نه لرې کوو. The basic aim of respiration is to release energy in the form of ATP. بنیادی مقصد د ریسپیریشن دا دی چې موږ په سیل لکې چې کله اکسیجن واټر او خوراک میلاو شي نو په سیل کې انرژي پیدا کیږي. هغه انرژي چې د مالیکیولز په شکل کې پیدا کیږي او هغه مالیکیول چې دي هغې ته موږ ATP وایو. مطلب دا دی په سیل کې چې کومه انرژي پیدا کیږي هغه د پارټیکل په شکل کې او یو پارټیکل ته موږ ATP وایو. د هغې نه علاوه it removes carbon dioxide from the body which is toxic. د ریسپیریشن د وجې نه کاربن ډای اکساید ګیس زموږ د بدن نه لرې کېږي. فرض که د کاربن ډای اکساید ګیس زموږ د بدن نه نه لرې کېږي نو دا ګیس چې دی دا موږ ته بیا مسله پیدا کوي او د کاربن ډای اکساید ګیس په اصل کې دا زهریله ګیس دی. نو د دې د وجې نه دا زموږ د جسم نه وځي. نو دا یو د ریسپیریشن امپورټنس. ښه اوس د دې ټاپک د دویمه حصه ده پراپرټیز اف ریسپیریټري سرفیسز. هغه خلیې، هغه ټیشوز او هغه ارګنز چې په هغې کې ریسپیریټري سیسټم کې چې دی هغه انوالو دي، یعنې هغه
اکسیجن اخلي او کاربن ډای اکساید لري نو د هغه خولیو د هغه ارګنز د هغه ټیشوز چې دي د هغه پراپرټیز وسه یعنی د هغه خصوصیات وسه the area or surface where exchange of respiratory gases takes between the body and physical environment respiratory surface اصل کې هغه سيزونه دي چې هغه د بهر نه اکسیجن واخلي او هغه به کاربن ډای اکساید په بدل کې ورکړي نو دغه زموږ سره respiratory surfaces دي exchange of gases takes place by diffusion د بهر نه چې کوم اکسیجن نازي او موږ چې کاربن ډای اکساید د انوایرنمنت لورکو نو دا یو پروسس باندې کیږي هغه ته موږ ډیفیوژن وایو او د ډیفیوژن د پروسس چې دی دا به د ریسپیریټری سیستم کې ډېر اهم دی ډیفیوژن څه ته وایي نو په دې باندې ځان پوه کړئ diffusion په مخکینی کلاسونو کې تاسو ویلي چې the movement of molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration is called diffusion چې کله یو سیس په یو ځای کې سیوا دی او دا د سیوا ځینه کم ځای ته ځي نو هغه ته ویل کېږي diffusion یعنی اکسیجن په بهر انوایرنمنت کې سیوا دی او زموږ په بدن کې کم دی نو دا اکسیجن چې دی دغه زیات ځینه کوشش کوي زموږ بدن ته راننوځي نو دې پروسس ته ویل کېږي diffusion دغه شان زموږ په باډي کې چې کله کاربن ډای اکساید سیوا شي او بهر انوایرنمنت کې دا کم شي نو زموږ د بدن نه د کاربن ډای اکساید چې بهر انوایرنمنت ته ځي نو دې ته موږ وایو diffusion په دې اگزامپل کې تاسو کته شي یو بیکر دی نو په دې کې دا پارټیکل چې دي سیوا دي د موومنت شروع کړل دي بل بیکر ته نو بدل دي دا پارټیکل چې دي دا کم دي دا غني د پراپرټیز راځو چې ریسپیریټری سرفیسز پراپرټیز سوي نو باقي دي اولنې پراپرټی ده چې the surface area must be thin for efficient diffusion 1 mm or less than 1 mm کوم سرویس باندې چې ریسپیریټری پروسس کیږي یعنی هغه سیلز هغه ټیشو هغه ارګن چې باغ یعنی اصل کې دا خبره چې د سیلز لپاره ده ځکه چې اکسیجن سیل ته نوزي او په دغه سیل کې به کاربن ډای اکساید چې بهر وځي نو دغه په سیل چې دا زموږ سره نری وسنګي دا زموږ سره 1 ملي میټر یا د 1 ملي میټر نه چې د دې پیړواله چې هغه کمی The respiratory surface must be permeable for more diffusion of gases. The respiratory surface کې بل دا خبره چې کوم سیل د اکسیجن نه نوزي او کاربن ډای اکساید پیروزین دا په permeable دا به اجازه ورکړي ګیس پارټیکل له دا اجازه ورکړي چې دوی سیل ته نه نوزه او کاربن ډای اکساید له دا اجازه ورکړي چې دوی سیل نه اوزه نو دې ته ویل کېږي permeable. The surface area should be moist or wet because gases cannot diffuse easily from dry surface. بلکې دا خبره ده چې کوم سرویس ایریا چې دی چې کوم د اکسیجن نه نوزي او کاربن ډای اکساید توزي هغه سرویس ایریا دا په کار ده چې هغه موایسټي یا مطلب دا دی چې هغه سرویس ایریا چې هغه لمدي هغه ولونی ځکه چې په دې بیا ګیس پارټیکل انخلي که پرس کړه هغه سرویس ایریا چې دی وشي نو په دې بیا ګیس پارټیکل چې دی هغه بیا ننخلي ها بلکې دا خبره ده چې respiratory surfaces should have large surface area so that maximum exchange of gases occur کوم ریسپیریټری سرفیس چې هغه ته اکسیجن نوزي او کاربن ډای اکساید توزي په کار دا چې هغه سرفیس ایریا چې هغه پلنې یعنی هغه سرفیس ایریا چې هغه سیوالي چې ډېر پارټیکل ورته نوزي او ډېر پارټیکل ته وزي they should have good supply of blood بلکې دا خبره ده چې دغه سرفیس ایریا چې د وینې سپلای ورته په خطر کې باندې کیږي چې کله د وینې سپلای په خطر کې باندې کیږي نو اکسیجن چې دی وینې ته نوزي او په ثابت بدن کې چې بیا تقسیم شي there should be a good ventilation mechanism to maintain steep division یا diffusion په دې کې خبره ده چې په کوم سرفیس ایریا چې د باقي ventilation system چې دی هغه برابر ventilation system مطلب دا دی چې اکسیجن برابر کې چې سره رکاوټ نه او د کاربن ډای اکساید په وتو کې چې سره رکاوټ نه چې دا خبره چې دا پکې ضروری نو دا respiration او سرفیس ایریا چې کوم properties دي هغه تاسو ته امید کوم چې تاسو پوښي په دې چې بیا ریسپیریټری سیستم نه او بل ویډیو چې تاسو ته بالکل په تفصیل باندې وایم که په دې پوښي نو موږ سره ضرور شیر کړئ او خپل فیډبیک چې موږ ضرور ورکړئ او کنه وینئ چې ضرور سبسکرایب کړئ. Thank you very much.